چې څوک په ځان باندې یو ورځ لږه تنده تېره کړي الله جل جلاله به د یو کال د رزق بندوبست دلې وکړي د خپلو خزانو ډېر نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ایمان په اعلی معیار سره نو هغې کې یو صحابي پاسېدو په یې خپل لاس پې هم نه کړ یو ځنګل ته لاړو او وی لږ تندې پې تېرېدې 3 ورځې پې لږه تنده ناره تېره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين الله پاک دیر غیرتی دی الله جل جلاله دیر طاقتون و قوتون والا بادشاہ دی الله جل جلاله انسان دی دنیا ته مختصر وخت لپاره رالیږلی او الله پاک د خپل بنده سره د رزق وعده کړی او د کامیابی او د ناکامۍ دارومدار چې دی دا د دنیا په ډیروالي او په کموالي باندې نه ده دا د الله جل جلاله په اعمالو سره تړلی دی چې څوک د الله جل جلاله په ذات عالی باندې یقین وکړي باروسه وکړي نو الله جل جلاله د ده دپاره کافي او شافي وګرځي او الله جل جلاله د ده نه خوشحالېږي بېحده چې څوک په الله جل جلاله باندې اعتماد او باروسه وکړي نن مسلمانان په یو ډېر غټه وسوسه کې ګیر چې د رزق وسوسه د هر انسان وي چې ما ته رزق میلو شي او الله جل جلاله قرآن کې فرمایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين الله فرمایي چې په مخ د ځمکه څومره دابه څیزونه دي ګرځېدونکي څیزونه دي ټول رزق وعده چې ده دا مادي سره کړې ده هر یو زنده سر له به رزق یو الله جل جلاله ورکوي حدیث پاک کې راځي وایي د رسول الله مبارک سره صحابه کرام تشریف فرمایي ټول ناست دي رسول الله مبارک وفرمایل حدیث مفهوم دا چې څوک په ځان باندې یو ورځ لږه تنده تېره کړي الله جل جلاله به د یو کال د رزق بندوبست دلې وکړي د خپلو خزانو ډېر نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ایمان په اعلی معیار سره نو هغې کې یو صحابي پاسېدو په یې خپل لاس پې هم نه کړ یو ځنګل ته لاړو او وی لږ تندې پې تېرېدې 3 ورځې پې لږه تنده ناره تېره 3 ورځې پس الله جل جلاله باران ته حکم وکړو او باران راوورېدو او د دې سینې ته اوبه راورسېدو نور هم چې دی نو دی دله یعنې لږه ورته ولګېده نور هم د باندې یخني راغله انسان چې یخ شي نور هم اوږې شي بیا الله جل جلاله جبرئیل اسلام ته حکم وکړو وایي دله اوس رزق ویځه وایي چې رزق یې وله راوړو نو وایي په سانچه کې نو داسې ورته نیولې وې صحابي نو د په زړه کې داسې وسوسه راغله چې یاره خو اوس یې نه خوري نو دا به د الله ناشکري نو یوه نوړی وکړه دویمه نوړی وکړه چې درېیمه نوړی وکړه نو جبرئیل اسلام الله پاک راولېږو او بیا پیغمبر اسلام ته فرمایي چې ستا صحابي دا عمل وکړو او الله تعالی فرمایي که ده په خپل لاس دا نوړی نه وکړي نو الله پاک فرمایي چې زه در کوزېدم او دله مې په خوله کې دا نوړی ورکړو نو الله جل جلاله د رزق وعده داسې مونږ تاسو سره کوي هر یو الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا الله فرمایي څوک چې تقوا اختیار کړي پرهیزګاري اختیار کړي الله فرمایي زه به له داسې ځای نه روزي ورکړم چې د په وخه مو ګمان کې بم نو د رزق وعده الله جل جلاله د هر مؤمن مسلمان سره کړې ده او دا به مونږ تاسو ته رارسوي د شیطان وسوسه دا ده د هغه حربه دا ده چې انسان ویروي د غریبۍ نه ویروي د الله د رحمت نه لرې کړي دا د شیطان غټه وسوسه ده نو چې مونږ تاسو الله جل جلاله نه د شیطان سره پناه وغواړو چې الله زه تا نه پناه غواړم او الله جل جلاله نه د رزق د وسیع د رزق دپاره یو حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي فاطمه رضی الله عنها فرمایي پیغمبر اسلام به چې جومات ته ننوتو مسجد ته وایي دعا پې فرمایله اللهم افتح لنا ابواب رزقک اللهم افتح لنا ابواب رحمتک وسهل علينا ابواب رزقک ای الله ته ماته د رحمت دروازې کولې وکړي او د اسانتیا دروازې مونږ ته یې الله کولې وکړي نو دا دعا مونږ تاسو کوو دا خپل معمول جوړ کړو مسجد ته ننوتو سره الله جل جلاله دې مو تاسو ته صحیح طریقې سره د زندګۍ د تېرولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله